د واتس اپ په مقابله کې پاکستان یو اپ لانچ کولو واله دی چې د هغه اپ نوم دی بیپ پاکستان او په دغه اپ کې یو څو داسې خصوصیات دي چې د هغې د لاسه به د واتس اپ چې کوم مارکیټ دی هغه مکمل ډاون شي. دغه اپ په سیم ټو سیم داسې کار کوي لکه څنګه چې واتس اپ کار کوي. په دغه به تاسو ویډیو کال کولی شئ، آډیو کال به پې کولی شئ، ډیټا به پې ټرانسفر کولی شئ لکه څنګه چې په واتس اپ کې کېږي. خو په دې کې یو څو داسې خبرې دي چې هغه موږ ته په واتس اپ کې نه میلاویږي، هغه به موږ ته په بیپ پاکستان کې میلاویږي. او بیپ پاکستان اپ به دومره کامیابیږي چې د لاسه به د واتس اپ چې کوم مارکیټ دی نو هغه مکمل ډاون کیږي او داسې به ډاون کیږي لکه څنګه چې مارک زکربرګ یو اپ راوویست د ټویټر په مقابله کې او هغه ایلون مسک ته دا خبره وکړه چې دا اپ به ستا د اپ له کوم چې ټویټر دی دې له به شکست ورکوي. ملګرو تاسو وکاته چې مارک زکربرګ کوم اپ راویستی نو هغه څومره کامیاب شو. هغه ټویټر له داسې عمل وکړو چې د ټویټر هغه غونډه ویل یو ختم شو. اوس د ټویټر نوم دی ایکس، لوګو هم بدله شو ده او لکه مارکیټ ډاون شو. نو هم دغه شانتي به بیپ پاکستان واتس اپ له اوس ټکر ورکوي او د واتس اپ په مقابله کې دغه اپ راووت. اوس ملګرو د ټولو نه اهمه او غټه خبره دا ده دا کوم اپ چې پاکستان لانچ کړی دی بیپ پاکستان، په دې کې یو ښکلې خبره دا ده لکه که مونږ په واتس اپ کې وګورو، په واتس اپ کې چې مونږ چاته ویډیو لیږو نو هغه د 25 MB نه که سیوای نو بیا هغه ویډیو نه سینډ کېږي. که ته هغه ویډیو خامخا سینډ کې نو بیا به یې په ډاکومنټ کې لیږي یا به پسې GB واتس اپ ډاونلوډ کې. نو په دغه بیپ پاکستان کې دا شی نشته، په هغې کې تاسو د 25 GB پورې خپل فایل لیږلی شئ. 25 GB یعنې تقریبا 2.5 فلمونه شو، دا تاسو په یو ټایم باندې لیږلی شئ. د هغې نه بعد لکه واتس اپ چې مونږ یو موبایل ته انسټال کو، په یو نمبر پکې واتس اپ جوړ کو، نو که مونږ چې د بل نمبر باندې جوړو نو په هغې پسې به مونږ بزنس واتس اپ ډاونلوډ کوو یا به GB واتس اپ ډاونلوډ کوو. نو په بیپ پاکستان کې دا شی نشته. په هغې کې که ستا سره 15 نمبر ته به 15 نمبرو باندې خپل اکاونټ جوړولی شي او دغه بیپ پاکستان په هغې کې یعنې ته ملټیپل اکاونټ جوړولی شي. نو دغه پکې هم یوه ښه خبره ده. بله یوه خبره ملګرو ستاسو په ذهن کې به اوس یوه خبره دا تاویږي چې یاره دا پاکستانی اپ دی، جدا به زمونږ چېرته تصویران لیک کوي یا به زمونږ ډیټا لیک کوي. نو بالکل 100% دا اپ چې دی دا بالکل سیکیور دی او دا داسې سیکیور دی که ته خپل یو تصویر چاته لیږي نو هغه به تا ته پته وي او چې چاته دې لیږلی هغه ته به پته وي. په منځ کې چې کوم ادر پرسن دی نو هغه ستا ویډیو هم نشي کتی، ستا تصویر هم نشي کتی. یعنی بالکل دا 100% یو سیکیور اپ دی او موږ له پکار دی چې څنګه دا اپ لانچ شي او ټول پاکستانیان دا اپ انسټال کړو. که موږ واتس اپ استعمالو نو هغه د غیر ملکیانو اپ ته پیدا تی نورو ملکونو ته ځي، پاکستان ته نه راځي. که موږ بیپ پاکستان په خپل موبایل کې انسټال کو نو دا به د پاکستان هم پیدا او دا اپ پاکستانی دی او پاکستان له پکار دی چې داسې مزید نور اپونه راوباسي او پاکستانی قوم سره په هغې کې مدد کوي. ملګرو چې څنګه دا اپ راووت زما تاسو ته دا درخواست دی چې دا به په خپل موبایل کې انسټال کوئ، په دې کې به ځان له خپل نمبر واچوئ، خپل اکاونټ به جوړ کوئ او د واتس اپ په ځای به دغه اپ استعمالو. ټول ښه په شریک او ښه په اتفاق. بل مرګرو په دغه اپ کې به دا خصوصیت چې هغه به ستاسو میسج انتهایی زر فارورډ کوي. تاسو ته چې میسج راشي هغه به تاسو ته انتهایی زر ښیي، یعنې ډیر فاسټ سرویس به د دغه اپ. اوس ملګرو دا اپ داسې نه لانچ کېږي، کله چې دا اپ لانچ شي نو دا به د پاکستان اعلی افسرانو له ورکړي، هغه به یوه میز ټیسټ کړي چې آیا دا اپ صحیح کار کوي او که نه کوي. د هغې نه بعد به بیا دا د پاکستان ټول سرکاري نوکرانو له ورکړي، کوم چې سرکاري نوکران دي هغو به یوه میاشت دا اپ وګوري چې آیا دا اپ صحیح کار کوي که نه کوي. د هغې نه بعد په درېیمه میاشت به بیا دا اپ ټولو پاکستانیانو دپاره اویلیبل شي او پاکستانیان به یې ډاونلوډ کوي او دا اپ په د پاکستان نه علاوه په نورو ملکونو کې هم کار کوي. نو که تاسو په سعودي عرب، دوبۍ یا څومره بهر ملکونو کې یې نو بیپ اپ په استعمالو د خیره د واتس اپ په مقابله کې دغه اپ پاکستان راوویست. ډیره مننه او ډیره مهرباني چې تاسو په خپل مصروفه ټایم کې دا ویډیو وکته.